شهید خان افریدي اخر هم د خپلې لور په اړه ټول حقیقت بیان کړ چې ولې یې خپله لور شهینشاه افریدي ته په نکاح کړه او همدارنګه شهینشاه افریدي هم په دې اړه خبرې وکړې. د شهید خان افریدي د لور انشا افریدي په اړه هم یو شمېر معلومات او د دوی د واده په اړه د شهید خان افریدي او شهینشاه افریدي بشپړ معلومات په دې ویډیو کې راسره وګورئ. دوستانو سلامونه او ښه راغلاست درته وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او دا ویډیو به هم تر پایه راسره وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې یوه ضروري یادونه کوم چې که چینل مو نوي سبسکرایب دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته او د تیرو 2 ورځو راهیسې په سوشل میډیا کې دا خبر ډیر زیات خپور شوی دی او لیدل کېږي چې ویل کېږي شهید خان افریدي خپله دوهمه لور انشا افریدي شهینشاه ته په نکاح کړه. اوس د دې خبرې په اړه شهید خان افریدي هم خبرې وکړې او همدارنګه شهینشاه افریدي هم خبرې وکړې او د پلار هم په دې اړه حقیقت بیان کړ. دوستانو شهید خان افریدي تیره ورځ په ټویټر کې یو ټویټ وکړ او په هغه کې وویل چې زه شهینشاه افریدي کورنۍ زما له کورنۍ څخه زما د دوهمې لور انشا افریدي د واده درخواست کړی دی چې موږ په دې اړه په رابطه کې یو او اخري پریکړه به کوو. دا هم ویلي دي چې زما دعاګانې د شهینشاه افریدي سره دي ترڅو هغه لا هم په خپل ژوند کې کامیابی وګوري. همدارنګه شهینشاه افریدي بیا د شهید خان افریدي همدغه ټویټ شیر کړی دی چې تقریبا 3,000 کسانو خوښ کړی هم دی او د هغه سره یې لیکلی دي چې الحمدلله زه ډېر خوښ یم چې د شهید خان افریدي سره د شهید خان افریدي د لور سره د واده خبرې مې کېږي. هغه دا هم وویل چې زه د شهید خان افریدي د دعاګانو څخه هم مننه کوم چې دغه ټویټ هم په ټویټر کې تر 35,000 کسانو پورې خوښ شوی دی. همدارنګه د شهینشاه افریدي پلار ایاز محمد هم وویل چې د شهید خان افریدي د کورنۍ سره موږ له مخکې تعلقات لرل او په همدې وجه موږ د لور د شهینشاه افریدي لپاره وغوښتله. همدارنګه دوستانو د شهینشاه افریدي د میرمنې چې نوې میرمن هم ورته ویلی شو یا د شهید خان افریدي دویمې لور انشا زده کړې او درسونه تر اوسه پاتې دي او ویل کېږي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د هغې زده کړې او درسونه هم پای ته ورسیږي چې له هغې وروسته به بیا د دوی واده هم کیږي. نو موږ هم د دوی د خوښ ژوند په هیله یو. هیله ده چې دوی به په اسلامي طریقه نکاح وکړي او خوښ ژوند به ولري. دوستانو له تاسو هم مننه کوو چې زموږ چینل راسره ګورئ او ویډیوګانې ګورئ. ویډیو هم درسره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.